چې د چا سینه خرابوي. اکثره خلک دا اوس کې د یخ موسم دی، د چا سینه خراب سي د سره د په تکلیف وي، نو د هغه د پاره د قران کریم یو درې مبارک آیتونه دي چې کله یو انسان دغه وظیفه وکي د سینې د بیماری څخه به الله محفوظ وساتي، او کوم څوک چې د سینې په بیماری کې مبتلا وي الله رب العزت به دغه بیماری ورشکي او الله به ورته شفا ورکړي. نو دغه آیتونه اول آیات دی بسم الله الرحمن الرحیم فمن شرح الله صدره للاسلام. دا دی آیات ولیکي او په دې جیب کې دی کشیر دی. او بل آیات دی شفاء لما في الصدور. دا آیات وزلی وای د زمزم پر اوبو باندې دم کې او دا د چشي د سره به د سینه بالکل برابر سي. او بل آیات دی ويشفي صدور قوم مؤمنين. یو سلويشت واره د آیات تلاوت کړي د زمزم پر اوبو باندې د دم کې او بیا د اوبو چشي ان شاء الله العزيز د سینه به بالکل برابر سي. نو دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې ضرور مخته سره شیر کې ملګرو ستاسو د یو شیر کولو په وجه باندې یو مسلمان ته فائدہ ورسیږي، هغه ته تکلیف وسه ختم سي، تاسو ته الله تعالی اجر درکړي، ثواب الله درکړي. تاسو نه موږ پیسې نه غواړو، تاسو پیسې راکړي. تاسو زه دا یو درخواست کوم چې دا اکاونټ سره فالو کړئ او دا ویډیو سره شیر کړئ.